السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د ان او چک کیورډ په اړه وغږیږو. نو لومړی راځو موږ د ان کیورډ ته. د ان کیورډ په واسطه موږ کولی شو وګورو په یو وریبل کې چې کوم سټرینګ موږ ذخیره کړی په هغه کې موږ یو حرف وګورو چې دا پکې شامل ده، شتون لري او که نه لري. نو د دې دپاره موږ دوه حالته لرو. که چېرته موږ دا یو حرف چک کوو چې په دې نوم کې شته که نه، نو دا یو د اف کنډیشن ده او بل چې ده د ایلس کنډیشن ده. که چېرته زه دلته ولیکم چې اف ای، که چېرته ای په ان نیم کې ما ته موجود وي، نو ته ما ته پرنټ که چې دا ما سره شته ده. دلته به سمپل ولیکم چې دا پریزنټ. او که چېرته موجود نه وي، نو هغه به موږ راځو په ایلز بلاک کې به یې اخلو. ایلز د پرنټ کې به زه ورته ولیکم چې not present. نو دا دو بلاکه لري. که چېرته دغه ای په دغه نوم وریبل کې دغه ای موجود وي، دا د ای حرف، نو دا به ما ته لومړی کنډیشن پریزنټ به ما ته پرنټ کوي. او که چېرته دا ای په دې نیم کې موجود نه وي، نو بیا به ما ته ناټ پریزنټ پرنټ کوي. نو راځو دا فایل اول سیف کوو. نو هر نوم چې تاسو ورکوئ ورته یا سینټکس ایرر، لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دلته اف ای، که چېرته ای مطلب زمونږ دلته موږ ان کیورډ پاتې ده، دلته ان موږ ورته ویلي که چېرته دغه ای موږ سره په نیم کې موجود و، نو ته موږ ته پرنټ کړه چې پریزنټ. او که چېرته موجود نه و، دغه ای په دې نیم وریبل کې موجود نه و، یا په دغه سټرینګ کې چې د وریبل ان نیم وریبل کې سیف شوی ده دا موجود نه و، نو ته ما ته پرنټ کړه چې ناټ پریزنټ. نو راځو دا پروګرام رن کوو. نو وګورئ ما ته وایي چې پریزنټ. که چېرته زه اوس دا حرف تبدیل کړم بل حرف ته، مثلا زه ورته لیکم چې زیډ، اوس پروګرام رن کوم ګورم چې دا ما ته څه وایي. نو دا ما ته وایي چې ناټ پریزنټ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو سټرینګ کې یو حرف وګورئ چې شتون لري او که نه لري. دویم چې دا موږ سره د چک کیورډ ده. نو راځو دا به زه ټول کمنټ آوټ کړم او د چک کیورډ په اړه به وغږیږو. نو د چک کیورډ هم همداسې ده. که چېرته موږ سره یو سټرینګ موجود وي، نو د هغې سټرینګ د چک کولو دپاره چې دا امټي ده او که ناټ امټي ده، نو د دې چک کولو دپاره موږ د چک څخه استفاده کوو. د چک کیورډ هم لکه د ان په شکل سره دوه کنډیشنه لري، یو د اف او بل هم د ایلز. اوس مثلا که چېرته اف نیم، نو زه ورته یم که چېرته دغه نیم کې سټرینګ موجود وي که نه، نو ته ما ته ولیکه چې په فرنټ کې یو میسج ورته ورکوم چې ناټ امټي. زه ورته یم چې دا امټي نه ده. او ایلز ته راځم، په ایلز کې ورته لیکم که چېرته دا موجود خالی نه وي، خالی وي دلته مثلا دلته خدا خو اوس خالی نه ده. که چېرته خالی نه وي، دویم کنډیشن کې دا خالی شي. مثلا اول کې خالی نه ده، دویم کنډیشن کې دا خالی شي، نو زه به ورته ایلس کې ولیکم چې د پرنټ فنکشن په منځ کې ورته زه یو میسج لیکم چې امټي. نو راځو دا پروګرام رن کوو. اوس خو دا سټرینګ شته دلته موجود ده، نو دا به ما ته ناټ امټي پرنټ کوي. دلته وګورئ ناټ امټي. که چېرته زه اوس وغواړم دا سټرینګ خالی کړم، مثلا دلته چې نیم کوم وریبل ده دغه سټرینګ ته لرې کوم، او دا سټرینګ کې مې چې کوم لیکنه کړې دا زه خالی کوم، سټرینګ خالی شو. اوس زه دا پروګرام رن کوم، دا به ماته وایي چې امټي. دا وګورئ ماته وایي چې امټي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو سټرینګ امټي او ناټ امټي وګورئ. یو ځل بیا درته تکراروم. ګورئ دلته نیم وریبل ده، وریبل کې دلته سټرینګ ذخیره شوې ده. که چېرته موږ سره دغه نیم کې سټرینګ کوم دغه موجود وي، نو سټرینګ که چېرته موجود وي، نو ما ته دې وایي چې ناټ امټي، یعنې دې کې یو څه شته. او که چېرته دا خالی وي، نو دویم کنډیشن کې به ما ته دا وایي چې دا خالی ده. نو دلته تاسو کولی شئ چې هر میسج چې ستاسو زړه وي هماغه میسج ولیکئ.
که چېرته وغواړئ تاسو د یوزر سره څخه په انپوټ کې سټرینګ واخلئ نو تاسو کولی شئ چې انپوټ فنکشن په استفادې سره د یوزر څخه نوم پوښتنه وکړئ. نو دلته زه سټرینګ کې لیکم چې your name is دلته your name is دا یو وریبل د ما جوړ کړ. دلته راځم که چېرته هم دا نوم موجود وي نو دلته ورته ولیکه چې your name is بخښنه غواړم دا باید زه دلته په میسج کې ولیکم your name is cut دا به ورته ولیکې. دلته که چېرته دغه سټرینګ موجود وي نو دا دې ماته زما نوم وښیي او که چېرته موجود نه وي دلته زه ورته لیکم چې enter your name. نو اوس راځم زه دلته ورته لیکم empty your name is دا او دلته ورته لیکم you didn't type anything. مثلا دا مې یو میسج ورکړ. که چېرته زه دلته نوم ورکړم نو ماته به وایي چې your name is دغلته به دا بارک واچوئ دو براکټ سي دلته به د وریبل نوم ولیکئ چې نیم او د هغې نه وروسته به دغلته په دې ځای کې یو اف اضافه کړئ. دا سټرینګ فارمیټینګ ده په نورو ویډیوګانو کې دا درس لوستل شوی. نو زه راځم دا پروګرام رن کوم. زه ورته یو نوم ورکوم مثلا عبدالجبار دا انټر کوم. نو دوستانو ګورئ ماته وایي چې your name is عبدالجبار. که چېرته زه دا پروګرام بیا رن کړم او نوم ورته ورنه کړم مثلا نوم نه ورکوم انټر you didn't type anything نو ماته به دا میسج راکوي. نو هیله لرم چې څه مفهوم ترلاسه کړی وي. ډېره زیاته